بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و بد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته د جمعې مبارکې د ورځې یوه ډېره خاص او اثر کوونکې وظیفه بیانوم. ډېره طاقتوره، ډېره عظیم الشانه وظیفه ده. د ستاسو په زندګۍ کې څه قسمه حاجت وي، تاسو څه قسمه مقاصدو کې کامیابي غواړئ، د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسه سره، د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین سره تاسو د جمعې مبارکې په دې ورځ باندې د عظیم الشانه وظیفه خامخا وکړئ. الله جل شانه به د ستاسو د ژوند هر قسمه حاجتونه، هر قسمه مقاصد به پوره کړي. هر مشکل ده، پریشانی ده، بیماری ده، تکلیف ده، تاسو په هغه کې راګیر یئ. الله جل شانه به د ستاسو دغه مشکلات، د ستاسو دغه پریشانی، د ستاسو دغه تکالیف ختم کړي او په زندګۍ کې به الله جل شانه د خوشحالو بهار راولي. زما عزتمندو، د جمعې مبارکې دا نننۍ وظیفه ډېره اسانه او مختصره وظیفه ده. کامل اعتماد او کامل یقین سره د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسې سره او په دې امید سره وکړو چې الله جل شانه به ضرور زما د مقاصد پوره کوي او زما د حاجتونو پوره کوي. زما چې کوم خواهشات دي په دې کې ماته کامیابي عطا فرما کوي. نو زما عزتمندو، چې د چا یقین دا وي، امید دا وي، الله جل شانه به د عملونه قبلي، د دعاګانې به قبلي. د څومره سوالونه کوي، جړاګانې فریاد کوي، الله جل شانه به د جړاګانې فریاد اوري. او کچره زما عزتمندو یو کس ته دا دا امید هم نشته چې الله جل شانه به زما د حاجت او ضرورت پوره کړي. دی په شکوک او شبهاتو کې مبتلا دی چې آیا زه دا وظیفه کوم نو زما دا وظیفه به قبول شي او کنه، دا زه کومه دعا کوم آیا زما دا دعا به قبول شي او کنه. نو زما عزتمندو، د شکوک او شبهاتو نه خپل ځان بچ کول دي، بلکې د الله جل شانه په ذات باندې به کامل یقین ساتي چې ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه زما دا دعا قبلي. زما عزتمندو، چې څوک الله رب العزت باندې څنګه ګمان ساتي، الله جل شانه ور سره خو سانتي معامله کوي. خو کله کله زما عزتمندو الله جل شانه د خپل بنده امتحان اخلي چې آیا زما د بنده په غریبۍ کې، په محتاجۍ کې، په غم کې، تکلیف کې، پریشانۍ کې ما یادوي او کنه. او کله الله جل شانه په ښه وخت کې د سړي امتحان اخلي. اوس زه تاسو ته وظیفه بیانوم. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو څه ټایم کوئ، نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې څه ټایم هم تاسو ته ضرورت را پیښ شو، ستاسو حاجت دی، ستاسو یو مقصد دی، هم په هغه ټایم باندې تاسو دا وظیفه کولی شئ. که چېرې د جمعې مبارکې په ورځ باندې مو هم نن وکړه نو ډېره بهترینه وي، ځکه د رمضان کریم میاشت ده، نو د جمعې لمونځ نه پس هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. خو زما عزتمندو، زما په نیز باندې د مازدیګر نه واخلې ماښامه پورې هسې بهترین ټایم دی د جمعې مبارکې په ورځ باندې، او بیا رمضان کریم هم د روژه ماتي ټایم وي، نو د مازدیګر لمونځ نه پس تاسو دا وظیفه وکړئ. دې ترتیب سره چې د ټول نه مخکې به 3 پیرې درود شریف ولولئ، بیا ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا به 11 مرتبه 11 پیرې ولولئ. او بیا به د الله جل شانه دا اسم ذاتی یا الله یا الله یا الله دا به 286 پیرې ولولئ. 786 مرتبه به دا تاسو ولولئ، پوره توجه او دھیان سره او صحیح طریقې سره به د الله جل شانه اسم مبارکه واخلئ. کله چې مو یا الله وی نو بیا ورپسې 11 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا ورپسې ولولئ. او د دې نه پس به بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ. او بیا به د دعا لپاره لاس پورته کړئ چې ستاسو څه مسله هم وي ان شاء الله تعالی. یو خوا د روژې برکت دی، بل خوا د جمعې ورځې برکت دی، بل خوا بل مبارک ټایم دی، او بل خوا بل د الله جل شانه د خپل خاص ذاتی نوم وظیفه ده. الله جل شانه ته یو
آه دی یو आवाज دی یا الله ای زما الله ای زما خدایا. نو زما عزتمندو ډیره بهترینه وظیفه ده، په خپل هم کوي، خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره، تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.